په نوم د خدای د ژوند او د عقل ورکونکي چې له هغه پورته هیڅ فکر نشي تېرېدی، هغه خدای چې انسان ته روح او عقل ورکړ تر څو د پوهې، مینې او رښتیا په رڼا کې سم لاره ومومي او د جهل او ظلم له زنځیرونو خلاص شي. سلامونه تاسو ګرانو دوستانو ته، مهربانانو ته سلام، تاسو حق لټونکو ته، آزادو حق لټونکو ته د نړۍ په پراخه میدان کې او هغو ته چې لا هم د قرآن د ارسي خرافاتو په منګولو کې بند پاتې دي. نن زه غواړم له تاسو سره د مقدس کتاب تر ټولو مهم حقیقت شریک کړم، نجات د عیسی مسیح د قربانۍ له لارې. په اسلامي کلتور کې چې له قرآنه ارس پاتې دی، د ګناهونو د بخښنې او یا د بلا د لرې کولو لپاره حیوانات قرباني کیږي. دا کار د پیړیو راهیسې په ټوله نړۍ کې دود، په شمول زموږ د افغانستان په خاوره کې. خو آیا رښتیا د حیواناتو وینه موږ ژغورلی شي؟ مقدس کتاب روښانه ځواب ورکوي، نه. په زاړه عهدنامې کې خدای د اسرائیلو قوم ته اجازه ورکړه چې حیوانات د قربانۍ لپاره وړاندې کړي. دا قربانۍ خلکو ته یادونه کوله چې د دوی ګناهونه جدي دي او باید بهي ورکړل شي. خو دا قربانۍ یوازې موقتي وي. مقدس کتاب د عبرانیانو په فضل 1:4 کې وایي: ځکه د غواوو او د وزو وینه ناشونې ده چې ګناهونه لرې کړي. دغه قربانۍ یوازې یو تصویر او سیوری و چې د کاملې او وروستۍ قربانۍ پر لور اشاره کوله. او دا کامله قرباني د عیسی مسیح شخص دی. هغه بېګناه، پاک او بېعیبه و. هغه راغی څو زموږ د ګناهونو سزا پر اوږه واخلي. مقدس کتاب د عبرانیانو په فضل 1:1 کې وایي: د هماغه ارادې له مخې موږ یو ځل د تل لپاره د عیسی مسیح د بدن د قربانۍ له لارې سپېڅلي شوي یو. برخلاف د حیواناتو قربانۍ چې بیا بیا تکرارېدې، د مسیح قرباني یو ځل لپاره بس وه او هغه کافي ده. ولې دا مهمه ده؟ ځکه چې نن نور اړتیا نشته چې د ویرې په ترڅ کې حیوانات قرباني کړو، ملایانو ته پیسې ورکو یا ګران مراسم ترسره کړو. مسیح د خپل مرګ په وسیله پر صلیب بشپړ قیمت ورکړ. یعنی هر څوک چې پر هغه ایمان راوړي بخښل کیږي او په هغه کې نوی ژوند ترلاسه کوي. دا نجات وړیا دی، خو وړیا توب بې ارزښته توب نه دی. دا د خدای د زوی په بېبې وینه اخیستل شوی دی. شاید وپوښتې، زه څنګه دا نجات ترلاسه کولی شم؟ مقدس کتاب وایي: که ته په خپله ژبه اعتراف وکړي چې عیسی خدای دی او په زړه کې ایمان ولري چې خدای هغه له مړو راژوندی کړ، نو ته به نجات ومومې. مقدس کتاب د رومیانو فضل 1:9. نو لومړی ګام دا دی چې په زړه کې ایمان ولري چې عیسی ستا دپاره مړ شو او بیرته راژوندی شو. دوهم ګام دا دی چې هغه د خپل شخصي نجات ورکوونکي په توګه ومني. کله چې ته دا کار وکړې، نور هیڅ قرباني ته اړتیا نشته، ځکه چې د مسیح قرباني کامله ده. ګرانه ملګري، نجات یوه الهي ډالۍ ده چې خدای نن درته وړاندې کوي، څو ته نور د ویرې او خرافاتو بندي پاتې نشي او نور بېګټې قربانۍ ورنه کړې. د مسیح له لارې لاره پرانیستل شوې ده چې په ایمان او مینه د خدای حضور ته ننوځي. نن همدا ډالۍ ومنه او نوی ژوند پیل کړه. خو دوستانو، د دې نجات ډالۍ په اړه یو لا ډېر حیرانوونکی حقیقت هم شته. موضوع یوازې د تیرو بخښل نه دي، ستا ګناهونه، تیروتنې او ناکامۍ. نجات په عیسی کې یو نوی ژوند دی، داسې ژوند چې ډک دی له هیله، هدف او سولې چې نړۍ نشي ورکولی. مقدس کتاب د 2 کرنتیانانو په فضل 5:1 کې وایي: نو که څوک په مسیح کې وي، هغه نوی مخلوق دی، زړې تیرې شوې او نوې راغلې ده. تصور وکړه، ستا تیر ټول ګناهونه او شرمندګۍ دې پاکې شي. ته کولی شي له سره پیل وکړې په داسې زړه چې ډک وي له خوښۍ، ازادۍ او هیله. او دا نوی ژوند د روح القدس په شتون سره راځي. هغه د خدای ځواک دی چې ستا په دننه کې کار کوي. تر څو مرسته در سره وکړي چې مینه وکړي، وبخښي او د خدای د خوښۍ سره سم ژوند وکړي. ته نور یوازې د ژوند له ستونزو سره نه مخامخېږي. عیسی وعده ورکړې ده په مقدس کتاب د یوحنا په فضل 1:6 کې: زه به له پلار څخه وغواړم او هغه به تاسو ته بل مرسته کوونکی درکړي، څو تل ستاسو سره وي، د رښتیا روح. دا معنی لري چې خدای هره شیبه ستا سره دی، ستا لارښوونه کوي، تسلي درکوي او ځواک درکوي. مقدس کتاب د یوحنا په فضل 3:6 کې وایي: ځکه خدای نړۍ داسې ډېره مینه کړه چې خپل یوازینی زوی ورکړ، څو هر څوک چې پر هغه ایمان راوړي هلاک نشي، بلکې ابدي ژوند ولري. مقدس کتاب وایي چې عیسی له خپل شاګرد پطرس وپوښتل: ته زما په اړه څه وایې؟ پطرس ځواب ورکړ: ته زما خداوند یې. او عیسی ورته وویل: خوشاله ځکه دا حقیقت ته له انسانه نه دی زده کړی، بلکې زما د آسماني پلار لخوا درته څرګند شوی دی. نن هم خدای غواړي چې هماغسې لکه څنګه عیسی پطرس ته څرګند کړ، همداسې هغه پر تا هم څرګند کړي. خدای نه یوازې غواړي عیسی مسیح پر تا څرګند کړي، بلکې هر څه چې ستا د ژوند اړوند دي هم غواړي درته ښکاره کړي. ته کولی شي هره پوښتنه، که د اسلام په اړه وي، که د نورو دینونو او یا هم د زړه کومه ژوره پوښتنه وي.
د خدای څخه د عیسی مسیح په نوم وکړي او له خپله ځانه به ځواب ترلاسه کړي. ته اړتیا نه لري چې پر ارثي دین یا پر بل ګناهکار انسان تکیه وکړي. کله چې د خدای څخه د عیسی مسیح په نوم پوښتنه کوي، خدای په خپله تا ته ځواب درکوي، نه دا چې ځواب دې د بل چا په لاس درولېږي. او هغه ځواب چې په خپله خدای تا ته درکوي واقعاً ستا اصلي اړتیا پوره کوي. ځکه بشپړ ځواب یوازې د خدای سره دی او ته کولی شې د عیسی مسیح په نوم یې ترلاسه کړې. هغه ځوابونه چې له خدایه ترلاسه کوي رښتینی نجات درکوي، نجات له ګناه، له فکر، له ګډوډۍ او له ناامیدۍ. نجات د عیسی مسیح له لارې تر ټولو ستره هیله ده چې نړۍ تر اوسه لیدلې ده. دا د ابدي ژوند دروازه ده، داسې ژوند چې پای نه لري، ډک له سولې او خوښۍ، ډیر لوړ له هر څه چې په دې ځمکه کې موندل کیږي. نو نن چې ته دا خبرې اورې، زه تا ته بلنه درکوم چې یو انتخاب وکړې. آیا ته دا وړیا ډالۍ د نجات منې؟ آیا ته خپل زړه عیسی ته پرانیزې؟ آیا ته اجازه ورکوي چې د هغه مینه ستا ژوند د تل لپاره بدل کړي؟ پر سبا مه انتظار باسه. ژوند نامعلوم دی او هیڅوک نه پوهیږي چې راتلونکی څه راوړي. خو همدا شیبه، همدا اوس ته کولی شي عیسی ته ووایې هو، او هغه سوله او خوښي تجربه کړي چې هغه یې وړاندیز کوي. که ته چمتو یې، همدا اوس په زړه کې یا په لوړ غږ له ما سره دا وکړه: عیسی مسیح، زه باور لرم چې ته زما د ګناهونو لپاره مړ شوې او بیرته راژوندی شوې. زه تا د خپل خداوند او نجات ورکوونکي په توګه منم. مهرباني وکړه زما ژوند ته راشه، ما وبخه او مرسته وکړه چې ستا لپاره ژوند وکړم. ستا له مینې او فضل څخه منندوی یم. آمین. مبارکي. ته لومړنی ګام د نوي او ابدي ژوند پر لور اخیستی دی. او په یاد ولره دا یوازې د لارې پیل دی. په خپل ایمان کې وده وکړه، د مقدس کتاب په لوستلو، په دا کولو او د هغو کسانو سره په اړیکه کې پاتې کېدو چې عیسی سره مینه لري. د خدای کورنۍ چمتو ده چې تا ومني. ته هیڅکله یوازې نه یې. خدای دې ستا دا نوی د ایمان او هیلې سفر ډیر په برکتونو ډک کړي. که دا پیغام تا ته الهام بخښونکی او د هیلو ډک وي، نو دا له خپلو دوستانو او عزیزانو سره شریکه کړه. اجازه ورکړه چې د حقیقت رڼا، مینه او د عیسی مسیح له لارې نجات د نورو خلکو ژوند ته ورسیږي. هره شریکه کولی شي یو کوچنی خو ډیره مهمه ګام وي په دې کې چې د نجات او د خدای مینې پیغام هغو کسانو ته ورسیږي چې د حقیقت په لټه کې دي. په یوه ساده اقدام سره ته کولی شي نورو ته د نوي او ابدي ژوند لارښوونه وکړي. همدا نن د الهي ډالۍ شریکه کړه او نورو ته فرصت ورکړه چې د حقیقي آرامښت او خوشحالۍ تجربه وکړي.